سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست یو نن یک شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 9 چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 21 سره برابر ده. زه شبنم مزریم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ټرمپ څرګندونو ته د اسلامي امارت خبرګون د اسلامي امارت لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري او امریکا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د امریکا له لوري د باګرام نیولو پریکړه او د پاکستان هرکلی د پاکستان د ستراتیژیکو اړیکو مرکز د امریکا له لوري د باګرام هوایي اډې د بیرته نیولو پریکړې هرکلی کړی دی او ملي تدارکاتو کمیسیون د 3.8 میلیارډ افغانیو په لګښت شپږ پروژې منظورې کړې. د خبرونو تفصیل اسلامي امارت د باګرام د نیولو په تړاو د ټرمپ تازه څرګندونې وغندلې. اسلامي امارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري او امریکا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د شرعي اصولو په رڼا کې د خپل متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست لمخې له ټولو هیوادونو سره د دوه اړخیزو او مشترکو ګټو په اساس مثبت اړیکې غواړي او امریکا ته په ټولو دوه اړخیزو مذاکراتو کې روښانه شوې ده چې اسلامي امارت لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. اعلامیه کې د دوحې هوکړې ته په اشاره زیاته شوې چې د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. نو په کار ده چې دوی خپلو ژمنو ته پابند واوسیږي. اسلامي امارت دغه راز ویلي چې دوی یو ځل بیا یادونه کوي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقعبینانه تګلاره خپله شي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ګواښ کړی که د باګرام هوایي اډه بیرته دوی ته ونه سپارل شي بدې پایلې به ولري. د پاکستان د ستراتیژیکو اړیکو مرکز د امریکا له لوري د باګرام هوایي اډې د بیرته نیولو پریکړې هرکلی کړی. دغه مرکز ویلي چې دوی د امریکا له لوري د باګرام هوایي اډې د بیرته نیولو ملاتړ کوي او باور لري که چیرې د ترهګرو ضد عملیاتو او د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې د امریکا یو محدود پوځي حضور وي نو دا به د پاکستان د ملي امنیت په ګټه وي. دغه مرکز ویلي چې د دوی دا نظر د هغو دوامداره او مخ پر زیاتېدو ګواښونو پر بنسټ دی چې پاکستان له ترهګرۍ سره مخ دی. یو داسې ګواښ چې هره ورځ پاکستاني عسکر او ولس قرباني ورکوي. دغه مرکز زیاته کړې چې باور لري په سیمه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا شراکت به د پاکستان د ملي ګټو لپاره یو مهم او د پام وړ ګام وي. که د لنډ مهال لپاره وي دا چې امریکایي پوځي سرچینې د اسلامي امارت او د پاکستان د حکومت ترڅنګ د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بیلتون پالو پر ضد وجنګیږي نو دا به د ټولو خواو لپاره ګټور ثابت شي. شنونکي وایي ټوله نړۍ پوهیږي چې دغه یادې ډلې د پاکستان خپل تولید او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. کتونکي وایي چې له دې په واضحه توګه ښکاري چې د پاکستان پوځي مشر منیر عاصم او د پاکستان استخبارات ISI یو ځل بیا لویه تېروتنه کوي چې امریکا ته سپارښتنه کوي افغانستان کې بیا پوځي مداخله وکړي. د دوی موخه یوازې د ډالرو ترلاسه کول دي. په تیرو 20 کلونو کې چې کله په افغانستان کې امریکایي اشغال و د پاکستان هوایي ډګرونه یې د افغانستان په ضد کارولي وو او پاکستان د دې اشغال د لوژستیکي همکار او پله په توګه میلیارډونه ډالر ترلاسه کول. شنونکي وایي افغانستان د پاکستاني جنرالانو مخې پیژني او بیا به خپل هیواد د جګړو ډګر نه کړي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې اسلامي امارت باید خپل اصلي دښمن پاکستاني پوځ او حکومت یې ښه وپیژني او د پاکستاني ملایانو په خبرو دوکه نشي. څارونکي وایي دا پاکستان دی چې امریکا بیا افغانستان ته راکاږي او دا خبرې له هغې وروسته ګرمې شوې دي چې څه وخت مخکې عاصم منیر له ټرمپ سره ولیدل.
ملي تدارکاتو کمیسیون د 3.8 میلیارده افغانیو په لګښت 6 پروژې منظورې کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشري د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې 10 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې. اقتصادي معاونیت ویلي چې 10 پروژې د یو لړ تعدیلونو په واردولو سره او د 3.8 میلیارد افغانیو په ارزښت 6 پروژې منظورې شوې. د غرض د 4 پروژو په اړه ټاکل شوې پروژې ته دنده وسپارل شوه څو د ګټونکو شرکتونو سره د پروژو د قیمتونو په اړه مذاکره ترسره او راپور یې د ملي تدارکاتو کمیسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. په منظور شویو پروژو کې د کونړ ولایت د 200 بستریز روغتون د ودانۍ پاتې چارو بشپړول، په پکتیکا ولایت کې د 600 متریک ټنه په ظرفیت د سړې خونې جوړول، د فاریاب ولایت د میمنې ښار څخه د همدې ولایت تر فردوس ولسوالۍ پورې د 15 کیلومتره سړک جوړول او په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا رسونې او توزیع پروژو د پاتې چارو بشپړول شامل دي. د یادونې ده چې منظورې شوې پروژې د اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. د اسلامي امارت وسلوال پوځ لوی درستیز وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د اسلامي امارت د وسلوال پوځ لوی درستیز محمد فصیح الدین فطرت د ملي دفاع وزارت د هوایي او مدافع هوایي پوهنتون له 2 درې کلنې دورې څخه د 3 تنو پیلوټانو په رغد غونډه کې ویلي افغانستان له هیڅ هیواد سره دښمني نه لري او نه چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي. نوموړي په خپله وینا کې زیاته کړې چې د هیواد دفاعي ځواکونه به په خپل ټول توان سره د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي. نوموړي د څرګندونې د ټرمپ له لوري د بګرام د نیولو په غبرګون کې کړي دي. نوموړي ویلي که بګرام بیرته ورته ونه سپارل شي بدې پیښې به رامنځته شي. ایران روان کال له پیل راهیسې تر دې دمه په دغه هیواد کې 15 افغان وګړي په درد ځړولي دي. د هنګو د بشري حقوقو سازمان د احصایې او اسنادو مرکز د ثبت شویو شمیرو له مخې په ایران کې په تیرو لږ تر لږه 9 میاشتو کې چې لا هم د 2015 میلادي کال پای ته 100 ورځې پاتې دي لږ تر لږه 102 بندیان په بیلابیلو زندانونو کې اعدام شوي دي. له دې شمیرې څخه 404 تنه د اسرائیلو او ایران ترمنځ له جګړې وروسته اعدام شوي دي. راپور کې راغلي چې په دغو شمیرو کې افغان وګړي هم شامل دي چې د اعدام شویو افغانانو شمیر 15 تنو ته رسیږي. د هنګو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د جګړې له پیل راهیسې په ایران کې اعدامونه 40 سلنه زیات شوي چې دا شمیرې د تیرو 10 کلونو په پرتله بې ساري دي او تر دې وړاندې هیڅ کال کې اعدامونه تر زرونو ورسېدلي. د ثبت شویو شمیرو له مخې له 102 اعدام شویو بندیانو څخه 29 ښځې او 993 نارینه دي. دغه راز یو ماشوم چې د مجرم په توګه پیژندل شوی سږ کال اعدام شوی دی. 8 تنه بندیان د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي دي. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفیر د یاد هیواد بهرنیو چارو وزیر سره لیدلي. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد سفارت سفیر نقیب الله احمدي د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر داتو سری حاجي محمد حسن سره د 2 اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو په موخه لیدلي. خبرپاڼه کې راغلي چې احمدي افغانستان او مالیزیا 2 دوست هیوادونه بللي او د وروستیو زلزله ځپلو هیوادوالو سره یې د مالیزیا د دولت د نقدي مرستې، ډاکټرانو، دوا او طبي ټیمونو د لیږلو او د لومړي وزیر او بهرنیو چارو وزیر له تعزیت پیغامونو مننه کړې ده. دغه راز د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې د زلزله ځپلو سره مرستې به په ډاډمنه لار اړمنو ته ورسیږي. کورني خبرونه هم دومره و. د نړیوالو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښوئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه. د الله په امان.